زمونو بیا د هغې لمسي 3 نسله لګیا دي د هغه باچا خان په جایداد باندې نن ورځې پورې خانان دي لیکن باچا خان په هغه وخت کې چې د پیسې خبره نه وه جایداد باندې سړی بادشاه و هغه وخت کې ځان ملنګ و سرتوری ملنګ صرف د دې قوم دپاره جیلونه جیلوطنۍ نه یې کرسي واخېسته نه یې دولت نه پرمړ نه چاته شي هغه خو دې قوم ته کله هم ازار نه دی کړی خو خدای خو هم ګوري کیدای شي موږ ته خدای د ملنګ بابا د خدماتو په وجې هم موږ ته سزا راکړي چې موږ د هغې خبرو ته بلکل سوچ نه و کړی نن هم وخت تېر نه دی موږ په دې کې سیاست نه کوو چې کله په وطن کې په کلي کې په کوڅه کې د چا په کور ولګي نه بل پیدا نه ګوري چې دا د کومې پارټۍ دی دا د کوم خیل دی ایون دا لګي هر سړی منډه کوي او اور مړ کوي نن د پښتون په کور اور لګېدلی ای پښتنو سوال درته کوم اور به اول مړ کوو سیاست به بیا کوو اول د اور مړ کړې موږ د دا خواست دی چې تاسو خپل څومره صبر استقامت تر اوسه خیری دی انشاءالله الله د صبر کوونو والا سره دی الله تعالی د کوم مردان مقصد دا دی موږ تاسو وجود یو دی موږ تاسو شرم یو دی حیا مو یو دی غیرت مو یو دی مینه مو یو دی غم او خوشحالي مو یو دی زه ته بیا دا آخري کې وایم وروڼو موږ که لږ څه دی دا نه خیرات دی نه زکات دی دا نه څه خبرې دي او نه دا په تاسو احسان دی بلکې ستاسو په موږ احسان دی چې تاسو موږ ته راغونډ شوي دی زه ستاسو احسان منم د ما د ملګري ما سره ملګري ابوظبیانه موږ هغه ورځ خدای د بم د مکه کې د ستاسو په دعاګانو خدای بچ کړي وو داسې یې بچ کړي وو چې موږ شپږ واړه کم ځای ناست وو هماغه ځای کې دمکه شوي وه او ټول بلډینګ یې والوځو چې موږ هغه ځای نه راپور شو چې په خدمت کې اختلاف نه وي اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي که موږ که څه بل څه غرض وی تاسو بې ګناه خلک یې تاسو غمځپلي خلک یې الله دې مظلوم ملګری دی او د ظالمان به ختمېږي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا زه به هم دومره درته ووایم چې بس صرف دومره وکړئ لږ صبر ټیک دی تکلیف ډېر زیات دی ګیلې هم ډېرې دي کوم سړی خوږمن شي که نه هغه هر چا نه ګیلې ګیلې هم په ځای دي هر څه هم په ځای دي او تاسو په خدای یقین وکړئ چې هر سړي ته کړاو دی که هغه چیف منسټر دی که هغه ګورنر دی که هغه منسټر دی که هغه ایم پی دی